اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو یولسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو آیوني تعادل دی. تیر درسونه کې موږ تاسو پر تعامل اغیزمن لاملونه همداسې د تودوخې اغیزه وه او ترڅنګ د فشار اغیزه وه چې فشار په زیاتېدو سره د غازي مادې حجم کمیږي، تعادل له منځه ځي، د کتلیستونو اغیزه وه. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ زموږ تاسو کومه موضوع چې ده هغه آیوني تعادل دی. د درس خمو د آیونایزیشن پیژندل دي. آیوني تعادل څه شی دی؟ په کومو تعاملونو کې رامنځته کیږي؟ آیونایزیشن څه ته ویل کیږي؟ مخکې دی چې موږ تاسو په آیوني تعادل باندې بحث ولرو، لومړی باید موږ تاسو آیونایزیشن وپیژنو چې آیونایزیشن څه ته ویل کیږي. زیشن خپل تولید یا ټوټکېدلو ته ویل کیږي. آیونایزیشن د آیونونو جوړېدل یا د آیونونو منځ ته راتلل. آیونایزیشن هغه عملیه ده چې په جریان کې یو مرکب په آیونونو باندې ټوټه شي. دغه عملیه ته موږ تاسو آیونایزیشن ویو. مثلا تاسو متوجه شئ تختې ته. ګورئ ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو یو مرکب راواخلو، مثلا HCl، دا یو مرکب دی، نه پیژنو. کله چې موږ تاسو دغه مرکب راواخلو اوبو ته واچوو، دا په اوبو کې ټوټه کیږي په H مثبت جمع Cl منفي. ګورئ په آیونونو ټوټه شول. څه شي ټوټه شول؟ په آیونونو. دغه ټول عملیه ته آیونایزیشن عملیه ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ آیونایزیشن. یا دا غیر عضوي تیزاب شول. ممکن عضوي تیزاب ووسی CH3 رابطه COOH. که چیرې همدغه مرکب موږ تاسو راواخلو اوبو ته واچوو، دا په اوبو کې ټوټه کیږي په CH3 رابطه COO منفي جمع H مثبت. دغه ټوله عملیه چې د موږ تاسو دغه عملیه ته آیونایزیشن ویو. ولی آیونایزیشن؟ ځکه آیونونه تولید کړل. کوم آیونونه تولید کړل؟ مثبت او منفي آیونونه. پس هغه عملیه چې په جریان کې یو مرکب په آیونونو ټوټه شي، دغه عملیه ته آیونایزیشن ویل کیږي. مثلا موږ دوه ډوله تیزاب راواخیستل. تاسو تاخیر دلته متوجه شئ. موږ ځینې ساده مواد تاسو ته په پام کې نیولي دي. تیزاب وي، که مالګې وي، که القلي وي. که چیرې دا په اوبو کې واچول شي په آیونونو باندې ټوټه کیږي. مثلا دغه یو ډول تیزاب دی په نامه د HCl باندې. که چیرې دغه HCl دغه اوبو ته واچول شي په اوبو کې دا په آیونونو باندې ټوټه کیږي. څه ټوټه کیږي؟ په آیونونو باندې ټوټه کیږي. مثلا دغه یو ډول تیزاب دی HCl او دغه اوبه دي. که چیرې دغه HCl اوبو ته څاڅکی داسې ور واچول شي، دا په اوبو کې په آیونونو ټوټه کیږي. دغه عملیه ته چې تیزاب په اوبو کې په آیونونو ټوټه شي آیونایزیشن ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ آیونایزیشن ورته ویل کیږي. ممکن القلي وي، ممکن مالګه ووسی. نو ټول هغه مواد چې په اوبو کې په آیونونو ټوټه شي، دغه د ټوټه کېدلو عملیه ته موږ تاسو آیونایزیشن ویو. رسول د خیر ګران زده کوونکو، اساسي موضوع ته آیوني تعادل ته. آیوني تعادل شی دی؟ داسې وي ډیری تیزاب، مالګې او القلیګانې په اوبو کې حلیږي، آیونونه جوړوي. دغه تعامل ته آیوني تعامل ویل کیږي. دغه د آیونونو منځته راتللو عملیه ته آیونایزیشن عملیه ویل کیږي. که چیرې په دې ډول آیوني تعامل یا په دې ډول برقي تعامل کې تعادل صورت ونیسي، هغه تعادل ته آیوني تعادل ویل کیږي. یا په بل عبارت د الکترولیتونو تجزیه کېدل، ټوټه کېدل، د الکترولیتونو د ټوټه کېدلو، تجزیه کېدلو او بیرته ترکیب کېدلو چټکتیاوې چې سره مساوي شي، دغه ته آیوني تعادل ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ آیوني تعادل ویل کیږي. آیوني تعادل همیشه په رجعي تعاملونو کې صورت نیسي. یعنی کله چې آیوني تعادل رامنځته کیږي، هغه به کوم تعاملونه وي؟ هغه به رجعي تعاملونه وي. مثلا تاسو متوجه شئ تختې ته. که چیرې موږ ځینې تیزاب راواخلو، مثلا HCl تیزاب مو راواخیستل، دغه راخلو اوبو ته اچوو، دا په اوبو کې ټوټه کیږي په H مثبت جمع کلوري منفي. دغه ټول تعامل آیونایزیشن یا آیوني تعامل بلل کیږي. که چیرې په همدغه تعامل کې تعادل صورت ونیسي، ولیکو چې کای اسید
دغه ته بیا د آیوني تعادل نوم ورکولی شو. حاصل شویو موادو غلظت د هایدروجن مثبت آیون غلظت ضرب کلورین منفی آیون غلظت تقسیم د HCl پر غلظت باندې. دغه تعادل ته موږ تاسو آیوني تعادل ویو. ولی ځکه په آیوني تعامل کې رامنځته شوی دی. کوم تعامل کې رامنځته شوی دی؟ په آیوني تعامل کې. یو بل مثال هم لیکو چې NaOH یو ډول القلي ده، تیزاب القلي او مالګې NaCl. دغه NaOH اوبو ته واچوه، دا په اوبو کې ټوټه کیږي په Na مثبت جمع OH منفي. که چیرې په دې کې تعادل صورت ونیسي په کاب بي سره کوي مساوي کیږي. دغه تعادل ته موږ تاسو آیوني تعادل ویو. بیا د تعادل ثابت ته د آیونایزیشن ثابت هم ویلی شو. ولیکو د حاصل شویو موادو غلظت Na مثبت ضرب OH منفی تقسیم د لومړنیو موادو پر غلظت NaOH پر غلظت باندې. تیزاب القلي مالګې را واخلو NaCl دا به په اوبو کې واچوه. په اوبو کې به ټوټه شي په Na مثبت جمع کلور منفي. آیونونه جوړ کړل، آیونایزیشن عملیه شو، آیوني تعامل شو. که چیرې په دې کې تعادل صورت ونیسي په KS وښیو، حاصل شویو مواد غلظت Na مثبت ضرب Cl منفی تقسیم د NaCl مواد پر غلظت باندې. دوته موږ تاسو ویو آیوني تعادل. متوجه شئ تاسو؟ دلته موږ مخکې خبره وکړه چې تیزاب القلي مالګې په اوبو کې حلیږي. دغه تعامل ته آیوني تعامل ویو. ګورئ دغه مالګه ده، که چیرې دغه مالګه موږ تاسو را واخلو په دغه اوبو کې حل کو، مالګه مو اوبو ته واچوه، دا مالګه په دغه اوبو کې حلیږي، آیونونه جوړوي. دغه عملیه ته د آیونایزیشن عملیه وي. دغه عملیه ته آیوني تعامل ویل کی. څه ورته ویل کیږي؟ آیوني عملیه یا آیوني تعامل. ځکه دلته آیونونه تولید شول، دلته داسې یو محلول جوړ شو چې هغه د برېښنا هادي دی، نو ځکه دغه موږ تاسو برقي محلول په نامه سره پیژنو. په دې کې که تعادل صورت ونیسي هغه ته موږ تاسو آیوني تعادل، همداسې په تیزابو کې او همداسې په القلیګانو کې. بله موضوع چې د ګرانو زده کوونکو هغه د اوبو د آیون منځته راتګ دی. د اوبو آیونایزیشن دی. اوبه څه ډول آیونایزیشن کیږي؟ اوبه چې دی په ډیره کم اندازه سره په آیونونو ټوټه کیږي. یو ډیر ضعیف الکترولیت دی. د اوبو غلظت تقریبا ثابت پاتې کیږي. داسې وي که چیرې 1 لیټر خالص اوبه په 25 درجه د سانتیګریډ کې 1 لیټر اوبه تقریبا د 55.5 مولي پر لیټر سره مساوي کیږي. په 25 درجه د سانتیګریډ کې دغه اوبه ټوټه کیږي په آیونونو باندې. د هایدروجن مثبت او هایدروکسیل منفي آیونونه جوړوي چې د هر یو غلظت بل لس بتوان منفي او لس بتوان منفي و مولي پر لیټر سره مساوي وي. چون دا یو ډیر کوچنی کمیتونه دي، ډیر کوچنی مقدار دی، یعنی د اوبو غلظت تقریبا ثابت پاتې کی. تاسو متوجه شئ تختې ته 1 لیټر خالص اوبه. تختې ته ګورئ، که چیرې موږ تاسو اوبه ولیکو، د دغه اوبو د یو مالیکول کتله مساوي د 18 ګرام سره، 18 ګرام پر مول، چې دا مساوي له 1 مول سره ده. له څومره سره ده؟ له 1 مول سره. نو 18 ګرام چې 1 مول شي 55.5 موله به څو ګرام شي؟ تقریبا هغه 999 موږ تاسو په 0 ګرامونو باندې فرض کیو. نو داسې وي 1 لیټر خالص اوبه دا تقریبا مساوي دي د 55.5 مولی پر لیټر سره، چې د تودوخې په 25 درجه د سانتیګریډ کې په آیونونو ټوټه کیږي. که چیرې موږ تاسو همدغه اوبه راواخلو، د تودوخې په څو درجه کې؟ 25 درجه د سانتیګریډ کې دا په آیونونو ټوټه کیږي. دا جوړوي H مثبت جمع OH منفي آیون. خو دغه د اوبو غلظت چې د داسې تقریبا ثابت پاتې کیږي، ځکه اوبه یو ضعیف الکترولیت دی، مکمل نه دی ټوټه شوی. ګورئ یوه برخه یې ټوټې ده، یوه برخه یې څه رقم ته ده؟ پاتې شوې ده.
دلته د هر یو آیون غلظات د هایدروجن د آیون غلظات چې کوم دی لاس په توان د منفي و د هایدروکسیل د آیون غلظات چې کوم دی لاس په توان د منفي و مولی پر لیټر سره مساوي دی مولی پر څه سره مساوي دی په لیټر سره مساوي دی نو که چیرې موږ تاسو دلته د اوبو غلظات چې تقریبا ثابت پاتې کیږي ولیکو چې کاسي ثابت تعادل د ثابت غلظات حاصل شوی مواد غلظات د لومړنیو موادو پر غلظات باندې داسې ولیکو چې د اچ مثبت آیون غلظات ضرب د او اچ منفی آیون غلظات تقسیم د اوبو پر غلظات باندې داسې وی د اوبو د آیونایزیشن ثابت د لاسته راوړلو دپاره موږ تاسو کولی شو د لاندې ریاضیکي عملیو څخه هم ګټه واخلو څرنګه چې د اوبو غلظات تقریبا ثابت پاتې کیږي دوه آیونونه ورڅخه لاسته راځي چې یو د اچ مثبت دی او بل د او اچ منفي دی د دوو ثابت عددونو د ضرب حاصل ته یو دریم ثابت عدد ویل کیږي د دوو ثابت عددونو د ضرب د حاصل څخه یو بل دریم ثابت عدد لاسته راځي نو د اوبو د آیوني حاصل ضرب څخه یو عدد لاسته راځي چې دوه عدد ته موږ تاسو د اوبو آیوني حاصل ضرب هم ویلی شو هغه په دې شکل سره دغه د اوبو غلظات چې تقریبا ثابت پاتې شو که چیرې دلته موږ تاسو ته یو مخرج ورکو نو وبلیکو چې کا ثابت تعادل د ثابت غلظات ضرب د اوبو د غلظات مساوي کیږي هایدروجن مثبت آیون غلظات ضرب هایدروکسیل منفی آیون غلظات څرنګه چې د اوبو غلظات تقریبا ثابت پاتې دی د دوه ثابت عددونو د ضرب حاصل دریم ثابت عدد دی چې هغه ته موږ تاسو د اوبو آیوني حاصل ضرب یو په کا دبلیو سره یې ښیو څه سره یې ښیو په کا دبلیو ثابت تعادل د واټر د اوبو به مساوي شي هایدروجن مثبت آیون غلظات ضرب هایدروکسیل منفی آیون غلظات نو کا دبلیو به مساوي شي د هایدروجن مثبت آیون غلظات څو لاس په توان د منفي اوه ضرب هایدروکسیل منفي آیون غلظات څو لاس په توان د منفي اوه مساوي بشي لاس په توان د منفي 14 سره یعنی کا دبلیو به مساوي شي لاس په توان د منفي 14 سره دغه یو ثابت ټاکله یو مزدوج قیمت دی چې کا دبلیو مساوي کیږي لاس په توان د منفي 14 سره ته دې نه ډیریږي ته دې نه کمیږي که د هایدروجن غلظات زیاتیږي د هایدروکسیل قیمت به کمیږي او که د هایدروکسیل قیمت زیاتیږي نو د هایدروجن قیمت یا د هایدروجن غلظات په څه رقم ته کیږي زیاتیږي مثلا څرنګه چې کا دبلیو قیمت مساوي شو په دغه د اوبو د آیوني حاصل ضرب قیمت یا کا واټر مساوي شو په لاس په توان د منفي 14 سره دا یو ټاکلی مزدوج ثابت قیمت نه ډیریږي او نه کمیږي نو د اوبو د آیوني حاصل ضرب په اساس باندې موږ تاسو کولی شو مختلف محیطونه تشخیص کړو هغه داسې که چیرې د هایدروجن مثبت آیون غلظات د هایدروکسیل د منفي آیون غلظات سره مساوي وو دا محیط څه ډول دی خنثی دی لکه په اوبو کې ګوره د هایدروجن مثبت او هایدروکسیل منفي دواړو آیونونو غلظتونه سره مساوي دي اچ مثبت هم لاس په توان د منفي اوه دی هایدروکسیل منفي هم لاس په توان د منفي اوه دی د دواړو غلظتونه مساوي دي نو بنان اوبه په عادي حالت کې څه رقم ته دي خنثی دي شرایط ته په کتو سره تیزابي القلي خاصیت غوره کړي که چیرې هایدروجن مثبت آیون غلظات زیات شو هایدروکسیل منفي آیون غلظات کم شو محیط څه رقم ته دی تیزابي دی همداسې که چیرې هایدروجن مثبت آیون کم شو هایدروکسیل منفي آیون زیات شو او محیط به څه رقم ته وي القلي وي نو د اوبو د آیوني حاصل ضرب په اساس موږ تاسو محیطونه ټاکای شو هغه داسې اچ مثبت اچ منفي سره مساوي وو محیط به څه رقم ته وي آفرین خنثی که اچ زیات وي یا به څه رقم ته وي تیزابي که هایدروکسیل زیات شي بیا به محیط څه رقم ته وي القلي ګرانو زده کوونکو دا وز موږ تاسو د نن ورځې موضوع د آیوني تعادل کارونه ده آیوني تعادل څخه په تحلیلي کیمیا سمخ کند جیلونو په جوړولو کې د تیلو په جوړولو کې په خاص ډول په روغنیمویو کې د هغوی په جوړولو کې د هغوی په ترکیب کې د موادو په تعادلاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یو تعداد بیولوژیکي عملیو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د بدن په مایعاتو کې د خاورې په تیزابیت قلاویت خنثیتوب ټاکلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي دا و د آیوني تعادل کارونه د نن ورځ د درس اړوند مې د کانکور یو پوښتنه چمتو کړې ده هغه پوښتنه داسې ده هغه عملیات چې په هغه کې یو مرکب په آیونونو جوړ شي په څه نامه سره یادېږي کله چې مرکب
د عملیې په جریان کې په آیونونو ټوټه شي په آیونایزیشن عملیې سره یادېږي. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي، هره پوښتنه څلور ځواب لري. سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه، په آیوني تعامل کې که تعادل رامنځته شي کوم تعادل بلل کیږي؟ څلور ځواب سم ځواب یې وټاکئ. دویمه پوښتنه، تیزاب، مالګې او القلي مرکبونه په اوبلن محلول کې یا په اوبلن محیط کې په کومو موادو باندې ټوټه کیږي؟ څلور ځواب لري، سم ځواب یې په نښه کړئ. دا وګران زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې موضوع تر بیا چې زه ستاسو درنه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي الله مو سپارمه. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.